تحریک ډېر ذمهور ملګري خبره په ډېرې کسانو ډېر تجویزونه پیش کړل. زه ایز پښتین روغلی یم، مسیب یا خو دوا د پښتونه کوو ایز پښتین د جرګه ته روغلی یم. توسې هر سړی خپل خپل اچار کې، خو په دا چار شی چې دا توسې کوم تجویزونه پیش کړل په دا شی هفته لاس ورځې لاګي په دا کیسه کښې. میش ایز پی ټي ایم دو کوشش کی په دا چې په میش د هیچا نوم نشته. میش نه ماسید یي، نه سلیمان خیل یي، نه کوټېول یي. په دا چې میش په دا جیلي نه، دا اف آی آري نه، دا د غونډ قوم په سر تېروي، دا د یوه قبیلې په سر نه دي. میش ته سلیمان خیل ها یو رنګ دي، میش ته توس ها یو رنګ دی. میشو ها دا یوه هفته لاس ورځې خپل کوشش وکړي چې توسې اجازات وي. میشو لوړ ها شي وره سلیمان خیل سره کارې جادو ها میش ته د قوم د امن او د قوم د یووالي په خاطر رژا نه ملګري په داس جیلي نه چې وخت تېروي. رژا خو ډېره واړه کیسه ده. دغه قوم د فیصلې په خاطر میش په رژا شه هتلای شي، په رژا نه بعد هتلای شي. او کوشش هم دا وي چې په یوه نه یوه طریقه د دغې کیسې د فیصلې طریقه میش جوړه کړي، د سولې لیار پکښې وبوسي. میشو کوشش دا وکړي چې دغه سلیمان خیل سره خپل مشر منظور هم وغږوي چې به یې دې سره په رابطه وکړو، منظور یې پوه کړو چې یو قوم یې په پردی خوره کښې میش یې دا ته مې سوپا روغلی یې په 4-2-19-20 روسیه ورته یایي چې په یوه کور شې چاني ها آلوشي هم پلالای کړي. مسلې روسي بیا پښتین قوم یې جذباتي یې 19-20 روسي دا کیسې رو درېمي. خو په 4 دا دو چې د فیصلې د امن طرف ته یو کوشش وکړي چې په دا شی جوړ کړي. نو میش ته هم د هفته لاس ورځې ټیم روکوي چې میش خپل کوشش وکړي، د مشر هم د دې د مشرونو سره وغږوي. که د میش په خوله کېدله، د میش په اخلاص کېدله، په دا چې میش یک طرفه نه یي، میش د غونډ قوم یي، میش د ټول ولس یي. نو میشو دا کوشش کړي سلیمان خیل ته دا یایي چې سلیمان خیله که د تو په سر شه زه جیل تېراوه، د تو په سر شه زه په ځون اف آی آري نه وره یو مې ته هم دا کیسه مانې. او تو ته هم دا مسجد قوم ته هم داسې یایي چې میش نور هیڅ لالچ نشته، نم د کرسۍ لالچ ته، نم د وټې لالچ ته، خالي دا لالچ دی چې قوم یې په ښه عزت او ښه په چږې سترګې ژوند او په امن ښه ژوند وکړو. نور هم هیڅ لالچ نشته. توس ته هم میش دا یو خواست کړي چې که میش سره سیخه کړله یو توس هم یوه لیارو سره ورې چې په دا کې لیار شه داسې لیار وبوسي چې دواړه خلکي میش سره خلوص کړي او دا دوی قبیلې ته دا کیسه نه یوسي. دا د دوی د کورانۍ په منځ کې مسله دو قومینه ته کیسه وړل نقصان کو ګټه نه کو. کوشش دا کړي چې دا کیسه غوټاوینه سره رواړیا کړي او د دغې دوی کسانو په منځ کې چې کومه ستونزه راغلې، کومه شخړه راغلې دو د دغې خیر او د فیصلې کوشش وکړي. دا یو عرض مې وکړ.